السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرته. محترم شتنه کړې ده چې یو چا سره مې مال پروت و، هغه زنګ راته ووه چې په دونه خرڅېږي مال، بس ته پوهېږې ورک د چا مال هغه نفر ته ورکړي. نفر مال ځینې ویوړی ول 5 ورځې بعد که مې درته راوړی نیکه وم، که مې نه درته راوړی نو معلومه شو چې ما رانیولی دي. نو اوس له هغو څخه مال غلو یوړی. اوس نفر ته زه وایم همدا سودا خو تا راکړې ده، زما حق له تا څه کېږي؟ دی وایي یا خو ستا او د ده کار دی. محترمه دغه نفر چې تا ته یې زنګ وهلی دی، که دا دلال وي، که صرف دلال وي، بیا ستا حق له ده څخه نه کېږي. کوم نفر څخه چې غلو مال وړی دی له هغه څخه خپل مال وصولولی سي یا قیامت ته مال وصولولی سي. او که دی تا وکیل کړی نو بیا په دغه صورت کې دی ضامن دی، دی به تا ته پیسې درکړي یا به مال درکړي. نو هغه نو باره تاسو پوهېږئ چې دی دلال دی که ضامن دی. ضمانات صفحه 96 الباب الخامس. او که یو څوک مثلا زید راسي د عمر څخه شی رانیسي، وایي دا راکړه که زه یې وړمه، که مې خوښ سو پیسې بیا راوړم، که مې نه سو خوښ درته را بیا وړم. پر لار باندې ځینې مات سو، هلاک سو، بس پر هغه دی، تاوان یې پر هغه دی. نو دی نو نه دی چې ستا مال یې یوړی، که غلو ځینې یوړی، که مات سو، که خراب سو، نو باره نو ستا حق نه کېږي. یا دی به تا ته سم مال درکړي یا به قیمت درکړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.